فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. او هغه خلک چې بغاوت کوي سرکشي کوي دوی سره جنگ وکا تر دې چې هغه د الله سبحانه و تعالی حکم ته واپس راشي. لا تقتلوا أنفسكم. اسلام کې خودکشي ځان وجل بدترینه ګناه ده. قرآن کریم کې الله سبحانه و تعالی فرمایي خپل ځانونه په خپل لاس باندې مقتلوي. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. مومنانو الله سبحانه و تعالی طرف ته رجوع کوي. الله نو یریږي منځ پابندۍ سره کوي او مشرکان کیږي ما او نه داغي خلکو نشي چې خپل دین ټوکړي ټوکړي کړي دي او په فرقو کې په ډلو کې تقسیم شوی دي. من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أغفر بذمة الله فلا يورح رائحة الجنة. وی څوک چې یو غیر مسلم چا سره چې د ریاست اسلامی معاهده ده او داغه د ځان تحفظ ذمہ داری الله او داغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم اغشته ده او چې څوک د الله د ذمه به حرمتی کوي آب د جنت خوشبو هم محسوس نکي.